السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د یوسف براوزر یو څو داسې رازونه در وښیم چې تاسو به ټول حیرانه کړي. یعنې ملګرو که چېرته تاسو غواړئ چې د یوسف براوزر له دغو رازو څخه خبر شئ نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه ګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه در ښیم. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې که چېرته تاسو ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو له مخه به تاسو په خپل موبایل کې یوسف براوزر خلاص کړئ. کله چې ملګرو تاسو یوسف براوزر په خپل موبایل کې خلاص کړئ دغه رقم ملګرو تاسو په دغه کم آپشن بټن چې دا تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. د دې سره به کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو په دا سیټینګ باندې کلیک وکړئ. ملګرو کله چې ګوره تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ اول آپشن دا ایډز اونز. ملګرو کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ دلته ګوره ملګرو لیکلی دی ایډز بلاک. کله چې تاسو په ایډز بلاک باندې کلیک وکړئ دلته که ملګرو ګوره ایډز بلاک کله که چیرې دغه آپشن تاسو په موبایل کې نه اون ایډز نه دی بلاک یعنې ستاسو په موبایل کې به ایډز چیش کوي کار کوي. یعنې مثال اوس زه ایډز بلاک کوم که تاسو په دې باندې ټیک مارک شان ولګوئ ایډز به چیش سي بلاک سي. یعنې بس کله چې تاسو په یوسف براوزر کې کار کوئ ستاسو موبایل کې به ایډزونه نه راړئ هغه به بلاک کړي. دغه رقم دویم آپشن د ملګرو پاورفول ایډز بلاکر. کله چې ملګرو دغه تاسو اوف کړئ کم پاورفول ایډز بلاکر چې دي هغه به بیا کار کوي. دغه رقم دغه تاسو سره اون کوي بیا به هغه کار نه کوي یعنې یو رقم به هم کار نه کوي. ملګرو په دې کې تاسو کولی شئ چې په دغه اوله سیټینګ کې تاسو د یوسف براوزر ایډزونه چیش کړئ بلاک کړئ. دغه رقم ملګرو که چیرې موږ بېرته په بیک باندې ولاړ شو یوزیج ډیټا کله هغه ډیټا تاسو یوزیجوئ هغه دلته دی تاسو ته درشي. نو دغه رقم بېرته زه په بیک باندې ځم. دغه رقم ګوره دلته لیکلی دی سیټ ایز ا براوزر ډیفولټ سیټ ایز ا ډیفولټ براوزر. کله چې تاسو ملګرو ته سیټ ایز ا ډیفولټ براوزر کوي کله چې بیا تاسو په یو شي باندې کلیک وکړئ یو شی تاسو خلاص کړئ هغه براوزر به ډیفولټ وي یعنې ډایرکټ به هغه تاسو ته چیرې خلاصیږي په یوسف براوزر کې خلاصیږي. دغه رقم براوزر سیټینګ ته ملګرو کله تاسو راسئ فونټ اینډ لیاوټ ته ملګرو تاسو نور د دې دلته تاسو ټول د براوزر سیټینګ کوی شئ. په دې کې د خاص او خوندور شی نشته هغه ټول هغه هغه خپل کم سیټینګ چې د هغې خپل بهتره سیټینګ ده. دغه رقم ګوره ملګرو تاسو کولی د ډاونلوډ سیټینګ ته راسئ. ډاونلوډ فات ملګرو کله چې تاسو په یوسف براوزر کې یو شی ډاونلوډوئ دا تاسو چیرې غواړئ چې سیو یې کړئ نو هغه ځای به دلته تاسو خپله کوم یو شی وي نو هغه په ایس ډي کارډ کې په سټوریج کې د موبایل په سټوریج کې نو هر ځای چې ورشئ هغه تاسو دلته خپل ورښولی شئ. هغه ستاسو هر ځای خوښ وي که په موبایل کې سوی دلته سټوریج وي که په موبایل کې نه سوی په ایس ډي کارډ کې هم سوی بیا به دلته تاسو ایس ډي کارډ وي. نو ملګرو هر ځای چې تاسو دغسې وي دلته به تاسو هغه ځای خپل ورښیاست. بیا د هغه رقم میکسیمم ډاونلوډ د ملګرو میکسیمم ډاونلوډ کې تاسو یوه ویډیو په یو وار ډاونلوډوئ شئ دوې ډاونلوډوئ شئ درې څلور پنځه شپږ ملګرو تر شپږو پورې تاسو په شپږ ویډیوګانې په یوه وار ډاونلوډوئ شئ. ډاونلوډینګ بیا روان وي. کله چې دغه ملګرو تاسو میکسیمم ایک کړئ بیا چې یوه ویډیو ډاونلوډ کړئ که دویمه تاسو ډایرکټ ډاونلوډ کړه هغه به تر هغو سټاپ وي نه به ډاونلوډېږي ځکه میکسیمم ډاونلوډ یې څومره تین ده. نو ملګرو هغه به تاسو دلته چې هر څو مې خوښ وو هغه تاسو ورښولی شئ. په نیو ټاسک کې ملګرو تاسو کله چې مثال یو شی تاسو خلاصوئ په نوی مثال په نوي دغه کې د تاسو ته خلاصیږي په نوي ټیپ کې او که دې نه خلاصیږي ملګرو هغه دلته تاسو ورکولی شئ. نو دغه رقم ګوره ملګرو دغه کم ډاونلوډ سیټینګ و نوټیفیکیشن سیټینګ چې تاسو راسئ کله چې تاسو یو شی خلاصوئ د شیان نوټیفیکیشنان تاسو ته راځي که نه راځي نو ملګرو هغه تاسو دلته ورکولی شئ. نو ملګرو دا د یوسف براوزر یو څو مین سیټینګونه ولو چې ما تاسو ته در وښول. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښ شوي کوم ویډیو خوښ شوی او ویډیو سره لایک کړئ له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.